السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله مند یم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. راځو نن د ستاتیک دوهم درس شروع کړو. په دې درس کې غواړو چې د نیوټن د حرکت په قوانینو باندې بحث وکړو، همدارنګه د نیوټن د جاذبې قانون باندې بحث وکړو او په وزن یا ویټ باندې بحث وکړو. د انجینري میخانیک چې خپله رامنځته شوی دا د نیوټن د حرکت د قوانینو په اساس فورمولیټډ شوی ده. مطلب مې دا ده چې څومره مفاهیم، اصول، روابط او فورمولونه په انجینري میخانیک کې رامنځته شوي دا ټول د نیوټن د حرکت د قوانینو په اساس رامنځته شوي. او د نیوټن د قوانینو صحت او والیډیټي موږ ته اکسپریمنټل ابزرویشن په ثبوت رسولې یا تجربوي مشاهداتو په ثبوت رسولې ده. نیوټن د حرکت درې قوانین لري. لومړي قانون کې نیوټن داسې وایي فرض که موږ یو شی لرو، یو جسم یا یوه ذره لرو چې په چي کې اوسي تعادل کې اوسي، مختلفو قوو پرې عمل کړی، محصله د قوو په چي وي، محصله د قوو پرې صفر اوسي، یا ثابت سرعت سره حرکت ولري، کنسټانټ ویلاسیټي سره حرکت ولري. ثابت سرعت سره حرکت ولري. نیوټن وایي تر هغه پورې دا جسم نه ده یا دا ذره همدغه تعادل حالت کې قرار لري چې تر څو پرې یو غیر متوازن قوي عمل نه وي کړی. غیر متوازن قوي په عمل نه وي کړی نو دا جسم خپل دغه ولاړ حالت ته ادامه ورکوي یا د ثابت سرعت سره د حرکت حالت ته ادامه ورکوي. خو کله چې پرې داسې یو قوي عمل وکړو چې په ده کې څه رامنځته کړي، یو محصله قوه رامنځته کړي، یعنې محصله قوه رامنځته کړي چې په نتیجه کې دلته محصله قوه صفر ده، کنه دلته محصله قوه رامنځته کړي خلاف د صفر سي، یعنې یو محصله قوه رامنځته کړي. داسې قوې په عمل وکړي چې په نتیجه کې یو محصله قوه رامنځته شي، نو جسم خپل د تعادل حالت په هغه حالت کې پرېږدي یا خپل هغه لومړنی حالت په هغه حالت کې پرېږدي چې تر څو پرې یو غیر متوازنه قوه عمل وکړي. او که غیر متوازنه قوې عمل پرې نه وي کړی نو که چېرته جسم وایي ثابت سرعت سره د حرکت په حال کې وي نو همداسې خپل ثابت سرعت سره حرکت ته ادامه ورکوي. او که چېرته ولاړ اوسي نو همدغه ولاړ حالت ته څنګه کوي ادامه ورکوي. خو کله چې پرې غیر متوازنه قوې یعنې داسې یو قوې عمل وکړو چې په جسم کې یو محصله قوه رامنځته کړي نو جسم خپل پخوانی حالت پرېږدي. دا لومړی قانون و. په دوهم قانون کې نیوټن داسې وایي که چېرته موږ یو جسم ولرو په دې جسم باندې یو محصله قوه څه وکړي عمل وکړي، محصله قوه پرې عمل وکړي، نو دا محصله قوه د جسم ته څه ورکوي حرکت ورکوي، حرکت ورکوي او په دې جسم کې یو تعجیل پیدا کوي، یو تعجیل پیدا کوي. د دې تعجیل لوری وایي چې دا د محصله قوې له لوري سره څه ده همجهته ده. د دې تعجیل لوری وایي د محصله قوې له لوري سره څه ده همجهته ده. او د دې تعجیل مقدار وایي چې دا د محصله قوې د مقدار سره مستقیم تناسب لري او د جسم یا ذرې یا هم د باډۍ له کتلې سره معکوس اړیکه لري یا معکوس تناسب لري. څه مطلب؟ نیوټن داسې وایي چې څومره محصله قوه زیاتېږي نو جسم به په تیزۍ سره څنګه کوي حرکت کوي، یعنې زیات تعجیل به لري. او څومره چې محصله قوه کمه وي نو جسم به ورو حرکت کوي، یعنې کم تعجیل به لري. او څومره چې جسم کتله زیاته اوسي هغومره به د جسم تعجیل څنګه اوسي کم اوسي. او څومره چې کتله کم اوسي د جسم نو تعجیل به جسم څنګه ده دغه محصله قوه به جسم ته زیات تعجیل ورکوي. څه مطلب؟ فرض مثال موږ دوه جسمونه لرو، یو دا 20 کیلوګرامه کتله لري، بل دا 20 کیلوګرامه کتله لري. یو شخص پرې 40 کیلونیوټنه
40 نیوټنه قوه څنګه کوي واردوي یو شخص په 40 نیوټنه قوه واردوي اوس دا شخص چې په دې جسمونو باندې قوه واردوي څه فکر کوي چې دا 100 کیلوګرام کتلې والا جسم به زیات تیز حرکت وکړي او که د 10 کیلوګرام کتلې والا معلومه خبره ده چې د 100 کیلوګرام کتلې والا جسم به زیات تیز حرکت وکړي یعنی جسم کې به زیات تاجیل موجود وي او دا 10 کیلوګرام کتلې والا جسم به ورو حرکت وکړي نو تاجیل به پکې څنګه وسی کم وسی نیوټن همدا خبره کوي چې د محصله قوې سره تاجیل څنګه د مستقیم تناسب لري یعنی څومره چې یا کتلې سره معکوس اړیکه لري کتلې سره معکوس اړیکه لري ته موږ کتلې مختلفه بیان کړي کتلې سره معکوس اړیکه لري څومره چې کتله زیاتیږي جسم تاجیل به پکې څنګه کیږي کمیږي او څومره چې کتله زیاتیږي تاجیل به کمیږي څومره چې کتله پکې کمیږي نو تاجیل به پکې څنګه وسی زیات وسی همغه محصله قوه به ورته څه ورکړي زیات تاجیل ورکړي یا داسې فرض کړو چې یو جسم دا 50 کیلوګرام کتله لري یو شخص په 10 نیوټن قوې سره حرکت ورکوي او بل په 40 نیوټن قوې سره څه فکر کوي چې همدغه 50 کیلوګرام کتلې والا جسم کوم شخص به ورته تیز حرکت ورکوي معلومه خبره ده د 40 نیوټن قوه چې پر عمل کوي دا به ورته څنګه کوي زیات حرکت ورکوي تیز حرکت ورکوي یعنی تاجیل به څنګه وسی زیات وسی دا د نیوټن دوهم قانون چې دا بیانوي کله چې په جسم باندې یو محصله قوه عمل کوي جسم تاجیل اخلي چې د تاجیل لوری د محصله قوې له لوري سره څه هم جهته ده یا یو شان لوری لري د تاجیل مقدار د محصله قوې له مقدار سره مستقیم تناسب لري څومره چې محصله قوه زیاتیږي تاجیل پکې څنګه کیږي زیاتیږي او د جسم له کتلې سره معکوس تناسب لري څومره چې کتله پکې زیاتیږي تاجیل پکې څنګه کیږي کمیږي نیوټن دریم قانون کې څه وایي نیوټن په دریم قانون کې دا څه وایي که چیرته موږ دوه جسمونه ولرو یا دوه ذرې ولرو دوه پارټیکل ولرو یا دوه باډي ولرو یا دوه جسمونه ولرو د ای جسم دلته قرار ولري په دې باندې د بي جسم څه وارده کی قوه وارده کی د بي جسم یو قوه وارده کی نیوټن وایي څومره قوه چې د بي جسم په ای جسم باندې وارده کړه د بي جسم هم په ای جسم باندې په خلاف جهت کې په همغه مقدار باندې یو قوه وارده څه مطلب نیوټن دا وایي کله چې د بي جسم په ای جسم باندې قوه وارده کړه فرض مثال 100 کیلوګرامه نیوټن 100 نیوټن قوه وارده کړه د بي جسم یا باډي یا پارټیکل هم په د جسم هم په بي جسم باندې د 100 کیلو نیوټن په اندازه څه واردوي 100 نیوټن په اندازه قوه واردوي د دې جهت او د دې جهت به بیا څنګه وسی مخالف وسی کدا مثبت 100 وسی نو دا به څه وسی دا منفي 100 وسی مطلب مې دا ده چې د جسم په جسم باندې سره کوم قوه د څه قوه وارده کړه 100 نیوټن نو د ای جسم هم په بي جسم باندې په دې جهت کې په مخالف جهت کې 100 کیلو نیوټن یا 100 نیوټن ته مثال ورکړه 100 نیوټن قوه واردوي د دې دوه قوه د عمل خط به څه وسی یو یعنی کولینیر به وسی مطلب مې دا ده چې د دې دوه قوه د عمل خط به یو وسی داسې بنو وسی چې د ای جسم قوه د بي جسم قوه دلته وارده کړي او د ای جسم قوه دلته وارده کړي پر مثال د څه مطلب ده د ای جسم قوه دلته وارده کړي بي جسم قوه دلته وارده کړي نه د دوه د عمل خط به څه وسی یو وسی یعنی کولینیر به وسی دا د نیوټن دریم قانون و چې دلته د عمل او عکس العمل یا اکشن ان ریاکشن فو لا هم ویل کیږي یو ځل بیا په رڼا واچو نیوټن په دریم قانون کې دا وایي کله چې یو جسم په بل جسم باندې قوه واردوي په مخالف کې بل جسم هم په دغه جسم باندې قوه واردوي په عین مقدار کې او چې دواړه مقدار به مساوي وسی دیو جهتونه به څه وسی مخالف وسی او د دواړو د عمل خط به د قوه څه وسی عین وسی یو وسی
د نیوټن د جاذبې قانون ته راځو یا ګراویټیشنل فورس. څه مطلب؟ نیوټن داسې وایي که چېرته موږ دوه ذرې یا دوه جسمونه یا دوه پارټیکلې ولرو، دا جسم M1 کتله ولري او دا بل جسم M2 کتله ولري او په یو فاصله کې یو بل نه څه ولري؟ قرار ولري. هر فاصله کې یو بل نه قرار ولري. نیوټن وایي د دې دواړو جسمونو یا د دې دواړو کتلو ترمنځ یو قوه عمل کوي چې یو بل ته څنګه کوي؟ نږدې کوي یا کشوي یا جذبوي سره. دغه قوې ته څه ویل کېږي؟ نیوټن وایي دته جاذبې قوه یا ګراویټیشنل فورس ویل کېږي. چې همدغه قوه کومه قوه چې دا دواړه جسمونه سره نږدې کوي، دا وایي چې د دې جسمونو له کتلې سره مستقیما تناسب لري. داسې یو فارمول لیکي F مساوي کېږي G ضرب M1 ضرب M2 تقسیم پر R مربع. نیوټن وایي چې د دې جسمونو کتله څومره زیاتېږي نو د جاذبې قوه هم زیاتېږي. چې څومره کتلې کوچنۍ کېږي نو د جاذبې قوه هم څنګه کېږي؟ کمیږي. یعنې دا د جسمونه چې یو بل ته نږدې کېږي یا کشکول کېږي سره نږدې کېږي سره، دا قوه به هم څنګه کېږي؟ د کتلو په تغییر سره تغییر کوي. که کتلې غټې اوسي نو جاذبې قوه به هم لویه اوسي غټه اوسي، او که کوچنۍ اوسي نو جاذبې قوه به هم کوچنۍ اوسي. او د فاصلې سره د فاصلې له مربع سره معکوس تناسب لري. یعنې څومره چې فاصله زیاتېږي د جسمونو ترمنځ یا د پارټیکل یا د ذراتو یا د جسمونو ترمنځ، نو دا د جذب قوه به هم څنګه کېږي؟ کمیږي. په دې فورمول کې M1 او M2 چې ده د لومړي جسم کتله ده او د دوهم جسم کتله ده. G پکې د جاذبې نړیوال ثابت ده. G پکې د جاذبې نړیوال ثابت ده چې قیمت یې 66.3 ضرب 10 په توان د -12 متر مربع نیوټن متر مربع پر کیلوګرام مربع ده، یا متر مکعب پر کیلوګرام ضرب سکند مربع ده. د جی واحد ده. جی څه ده؟ د جاذبې نړیوال ثابت ده، یونیورسل کانسټانټ ده. دا هغه څه ده چې موږ ته که چېرته دا په دې فورمول کې نه اوسي نو موږ نشو کولی چې د دوه جسمونو ترمنځ د جاذبې هغه دقیقه قوه څنګه کړو؟ محاسبه کړو. او همدارنګه نشو کولی چې د جاذبې د قوې د واحد څنګه کړو؟ اصلاح کړو. دا یو نړیوال ثابت ده، یا لکه د پی غوندې یو ثابت قیمت ده، چې 3.14 ده، داسې ادامه لري. داسې یو ثابت قیمت ده. د تجربو په اساس دا قیمت څنګه شوی رامنځته شوی. فرض مثال که چېرته دا جي نه اوسي نو یو کتله به څو وي؟ واحد به څه وي؟ کیلوګرام دی. د دوه کتلې واحد به څه اوسي؟ کیلوګرام. تقسیم پر د فاصلې واحد به څه اوسي؟ متر مربع. کیلوګرام ضرب کیلوګرام، کیلوګرام مربع پر متر مربع. چې دا واحد بیا دی. او د قوې واحد څه ده؟ د قوې واحد نیوټن ده که نه؟ نو د نیوټن چې سره مساوي کېږي کیلوګرام ضرب متر پر سکند مربع سره، چې هغه هلته موجود نه ده. نو دغه جي د دې په خاطر ده چې موږ د دوه جسمونو ترمنځ دقیقه جاذبې قوه محاسبه کړو او واحد پرې څنګه کړو؟ اصلاح کړو. په دې رابطه کې که موږ ته څوک ووایي چې دا جي د جي واحد ولې نیوټن متر مربع پر کیلوګرام مربع یا متر مکعب پر کیلوګرام ضرب سکند مربع ده، نو داسې یو ثبوت لري ساده. دې لپاره واحد وضع کوم چې نیوټن. دې واحد نامعلوم ده، په څه ښیي؟ په ایکس. د کتلې واحد د څه ده؟ کیلوګرام. د بلې کتلې واحد بیا څه ده؟ کیلوګرام. د فاصلې واحد څه ده؟ متر مربع ده. مربع به کړو. ما ته څه پکار ده؟ ایکس. ایکس د څه واحد ده؟ د جاذبې د نړیوال ثابت واحد ده. کیلوګرام ضرب کیلوګرام، کیلوګرام مربع.
پر متر مربع. طرف وسط دی، طرفین وسطین. نیوتن ضرب متر نیوتن متر مربع. x ضرب کیلوګرام مربع. په کیلوګرام مربع باندې دا څنګه کړو؟ دواړه خواوې تقسیم. دا خلاص نو x واحد څه شو؟ نیوټن متر مربع پر کیلو ګرام مربع. موږ دلته لیکو چې نیوټن متر مربع پر کیلو ګرام مربع. دا بل واحد کوم شی راځي که چېرته زه د نیوټن لپاره خپل واحد ولیکم، نیوټن لپاره خپل واحد ولیکم چې دا کیلو ګرام ضرب دی متر پر سکند مربع کنه، ضرب دی متر مربع پر کیلو ګرام مربع. یو کیلو ګرام له دې یو کیلو ګرام سره څنګه کې خلاصیږي؟ متر ضرب متر مربع متر مکعب. سکند راځي مخرج ته، نو سکند مربع ضرب دی کیلو ګرام. یا کیلو ګرام ضرب سکند مربع چې همدا واحد موږ څنګه کړ لاسته راوړو. په اخره موضوع باندې چې نن غواړو بحث وکړو هغه وزن ده. وزن ویټ. که چېرته فرض کړو یو کتله چې اوسي ځمکه اوسي او بله کتله چې اوسي یو پارټیکل اوسي یا یو جسم اوسي چې د ځمکې او د ځمکه داسې فرض کړو چې دا نن روټیټنګ هغه ده کره ده او له یو ډول موادو څخه جوړ شوی، یعنې ډینسټي چې ده ثابته ده. داسې موږ فرض کړو چې دا ځمکه چې ده نن روټیټنګ کره ده او داسې موادو څخه جوړه شوې ده چې ټول یو شان دي، یعنې ډینسټي چې ده ثابته ده. او د دې ترمنځ فاصله چې اوسي آر اوسي. د ځمکې د مرکز او د جسم تر مرکز پورې فاصله چې اوسي آر اوسي. نو په دې حالت کې چې د جسم او ځمکې ترمنځ کومه د جاذبې قوه عمل کې هغه ته څه ویل کېږي؟ د جسم وزن ویل کېږي. په ډبلیو سره ښودل کېږي. ډبلیو مساوي کېږي جي ضرب دی ام یو. ام یو اوس څه ده؟ ام یو د جسم وزن ده چې په ام سره ذخیر. ام دوه څه وزن ده؟ د ځمکې وزن ده چې په ام ای سره ام ار ځمکې سره د سره ښودل کېږي. او آر څه ده؟ د ځمکې د مرکز او د جسم ترمنځ څه ده؟ فاصله ده. که چېرته د ام یو لپاره څه ولیکم؟ ام او د ام دوه لپاره ام ای ولیکم یا ځمکې کتله ولیکم تقسیم پر آر مربع. دا داسې ولیکم چې جي ضرب دی ام ای تقسیم پر آر مربع ضرب دی ام. داسې لیکلی شم که دغه برخې ته څه وایم؟ جي کوچنی جي مساوي سي لغت جي ضرب دی ام ای تقسیم پر آر مربع. دلته څه وایم؟ کوچنی جي ووایم. نو دا رابطه به کومه شی سي؟ ډبلیو به مساوي سي له ام جي سره چې همدلته څه ویل کېږي؟ د جسم وزن. د جسم وزن. اوس که دلته وګورو د جسم وزن د څه شي تابع شو؟ د فاصلې تابع شو. څومره چې د جسم د ځمکې د مرکز او جسم ترمنځ فاصله څنګه کېږي؟ زیاتېږي، نو جي هم څنګه کوي؟ ورسره تغییر کوي. فاصله که تغییر کوي نو دا جي هم ورسره تغییر کوي. موږ پوهېږو چې جي غټ جي څنګه ده؟ ثابت ده چې 6.3 ضرب لس په باندې منفي 12 و. همدارنګه ام ای چې د ځمکې کتله ده. موږ داسې فرض کړه زیوم کړه چې ځمکه څه ده؟ نن روټیټنګ کره ده او له یو ډول موادو څخه جوړه شوې ده. له یو ډول موادو څخه یا داسې موادو څخه جوړه شوې ده چې ډینسټي څه ده؟ ثابته ده یا کانسټانټ ده. نو اوس چې یوازینی شی چې جي ورپورې ډیپینډ یا تړلی ده هغه څه ده؟ آر. آر چې تغییر کوي نو د جي قیمت ورسره هم څنګه کوي؟ تغییر کوي. چې کله د جي قیمت تغییر وکړو نو ډبلیو هم ورسره څنګه کوي؟ په دې فورمول کې تغییر کوي. او ډبلیو څه ده؟ د جسم وزن
چې جی تغیر وکړي ډبلیو هم څنګه کې تغیر کوي. چې ډبلیو تغیر وکړي یعنې دا معنا چې جسم وزن تغیر کوي، خو کتله تغیر نه کوي. د جسم وزن څنګه ده تغیر کوي. نو د جسم وزن چې شو د ځمکې او د جسم ترمنځ د جاذبې قوه شوه. د جاذبې قوه شوه کوم چې نظر الیویشن ته څه کوي تغیر کوي. که الیویشن زیاتیږي او کمیږي نو د جاذبې قوه هم څنګه کیږي زیاتیږي او کمیږي. سپوږ چې جاذبې قوه زیاتیږي او کمیږي دې جنن جی موږ وویل چې جی غټ جی ضرب دی ام تقسیم پر ار مربع. دلته چې جی ډیپند ده یا مربوط ده د مربوط ده چې ده د ار موږ داسې ازمو کړ چې ځمکه چې ده یو نه روټیټینګ کره ده او یا نه تاویدونکې کره ده او د کانستانت ډینسټي څخه څنګه شوې ده تشکیل شوې ده. نو وزن چې شو متغیر شو نظر چې ته الیویشن ته چې الیویشن تغیر کوي د جسم وزن هم ورسره څنګه کوي تغیر کوي. خو موږ د جی قیمت زیاتره وخت څو نیسو 9.1 متر پر سکند مربع. اوس که دغه رابطه د ډبلیو مساوي کېږي ام جی دا رابطه زه دې رابطې سره پرتله کړم ام ای موږ چې کومه رابطه داسې لیکله ای مساوي کېده اف تقسیم پر ام دا داسې لیکلی شو که نه چې طرف وسط یې کړو اف مساوي کېږي ام ای ای پکې څه ده اکسلریشن یا تعجیل ده او دلته نو ای چې دې دواړو سره پرتله کړم دا رابطه او دا رابطه پرتله کړم ام کتله ده دا هم چې ده کتله ده دلته تعجیل ده دا هم چې شو تعجیل شو جی اوس چې شو تعجیل شو د څه شي د ځمکې د جاذبې تعجیل شو.